خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد واکسین، انواع واکسین، در مورد تمام معلومات هایی که در بخش واکسین بود معلومات گرفتیم. امروز ما میایم در مورد تاریخچه خود واکسیناسیون که این واکسین از کدام تاریخ آغاز شد، چگونه آغاز شد. آغاز واکسیناسیون که است اولین واکسین در جهان توسط یک دکتر به نام ادوارد جنر در سال سره استاد سکرین نخکاری نخکاری فکری نه اسکرین شته استاد فکر کوم دا خور انټرنیټي ستونزه لري موږ اسکرین لرو مهرباني ته یاورې جلسه لیف که بیرته جوین شه سمه ده خب ما گفتیم اولین واکسین توسط یک دکتر به نام ادوارد جنر در سال 1996 کشف شد. خب این که چگونه کشف شد، این چی کار کرد، در مورد داستان کشفش یک معلومات بسیار کوتاه باید ما شما داشته باشیم تا که یک نفر اگه از ما پرسان میکنه که واکسین چگونه به وجود آمد، بار اول چطور به وجود آمد. بار اول خودتون بود که تمام مثلا مواد یا میکروب های زنده ضعیف شده یا میکروب هایی که مثلا غیر فعال بودن، اینا رو مثلا از کجا پیدا کردن، چگونه اینا فهمیدن که مثلا ما چه رقم بتونیم این میکروب به ضد این میکروب استفاده کنیم یا کدام میکروب ها رو ما استفاده کنیم تا که سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی ما شما را فعالتر بسازه، در مقابل شناساییش و در مقابل حافظیش فعالتر بسازه. خب این یک بسیار یک داستان جالب داره. اولی که همین نفر که به نام ادوارد جنر بود، این در قبلها یعنی تقریبا پیش از سال 1996 میلادی، در سالهای پیشش دید که همین زنایی که گوه میدوشن اینا زیادتر به یک نوع مرض بود به نام مرض آبله گوی برش میگفت. اینا همشون در اونجا یعنی مبتلا میشدن، فقط همون زنایی که مثلا تنها گوه میدوشیدن اینا به کدام آبله انسانی مبتلا نمیشدن، فقط به آبله حیوانی خصوصا گوه زیادتر مبتلا میشد. این هم رفت که تا به خاطر که او زمان یک نفری که اگر کم علم هم می داشت دوره میرفت استفاده میکرد در اکثر چیزها، مثلا در خون انسان یا در گوشت حیوان، در اینا تحقیق میکرد که آیا همین چیزی که مثلا معادله یا فرمول کیمیایی یا فرمول های بیولوژیکی را اینا استفاده میکردن، تحقیق میکردن، میدیدن که واقعا به خاطر چی استفاده میشه. امروز ما تمام چیزهای را یا تمام واکسین هایی را که میبینیم این از تحقیقات دانشمندا به وجود آمده. اینا تحقیق کردن که کدام میکروب به خاطر کدام میکروب های مثلا فعال ما استفاده بتونیم تا که امو مکمل مواد یا مکمل میکروب سیستم ایمنی ما بشناسه و او را از بین ببره. پس وقتی که جنر این موضوع رو متوجه شد که مثلا این زنا زیادتر با آبله گوی دچار میشن، پس این رفت در مقابلش یک کار انجام داد، گفت که باید یک دوا یا تداوی برش پیدا بکنیم. خب این رفت از همین ترشحات زخم آبله گوی، یعنی رفت از اون ترشح زخم استفاده کرد، رفت میره به بازوی یک پسر دیگه، یک بچه هر کسی که بوده به نام جیمز فبس این تزریق کرد. بعد از چند هفته ایره، یعنی هر هفته ایره میدید که کدام کودک در کدام ویروس نگرفته باشه، کدام میکروب جدی برش روبرو نشده باشه. بعد از چند هفته دید که هیچ همین ویروس آبله که برش داده بود یا تزریق کرده بود، دید که کودک کدام بیماری نگرفته بودش و فهمید که به خاطر کسایی که مثلا با ابتلا به آبله گوی هستن اینا میتونه که در مقابل آبله از اینا محافظت کنه. دید که باید از این موادی که مثلا از ترشح زخم آبله گوی استفاده میشه، ما باید یک دوا یا تداوی بسازیم تا که تمام خانم ها تحت تداوی قرار بگیره. این دیگه به حیث اولین واکسین در جهان کشف شد و یک واکسین موفق در جهان بود، چون به خاطر که اکثر کشورها قبلا یعنی پیش از امروز زیاد سالهای قبل تماما با می حیوانات گاو، گوسفند و گوساله با اینا زیادتر سر کار داشتن. پس وقتی که این نفر این کار کرد، این اولین واکسین موفق در جهان شد. خب امروز که ما شما میخوانیم که واکسیناتوری، واکس یعنی در لاتین به معنای گاو است، به خاطر که اولین واکسینی که هم پیدا شد ای اول از همون ترشحات زخمش، مثلا از حیواناتی که زیادتر زنها مریض می شدن، از امو به دست آورد، امو ترشحات گرفت و به خاطر امی واژه واکسین که واکس است، این هم واکس به معنای گاو است، یعنی از امو ترشحات گوی ای گرفته شده و به خاطر تداوی استفاده شد. این دیگه اولین واکسین از چی ساخته شد؟ از آبله گوی ساخته شده بود که بعدا دیگه مستقیما یعنی در تمام جهان استفاده می شد و در سال 1980 امی سازمان WHO یا World Health Organization ایره رسما امی واکسین آبله گوی را به نام رسما ایره به یک واکسین معرفی کرد که به خاطر نابودی بیماری آبله گوی استفاده می شد. زمان نای درس دیدی په مورد چې واکسین
د کوم ځای نه شروع شو، څنګه شروع شو، اولین واکسین په کوم نامه باندې یادېدل. اولین واکسین چې د یو نفر په نامه د ایډوارډ جینر په 1999 میلادي کال کې پیدا کړ، چې دا په نوم د آبله واکسین یا سمال پاکس په نامه باندې هم یادېږي. دا چې دا واکسین څنګه کشف شو یو ډیر جالبه داستان لري. دا نفر د ایډوارډ جینر ولیدل چې هغه ښځې چې مثلا غواوې لوسي، دوی په یو مریضي یعنې یو خفیفه مریضي چې په نامه د آبلې ګوي یا کاوباکس په نامه باندې و، دې باندې مبتلا کېږي. فقط همدغه ښځې، نورې ښځې به هېڅ په دې باندې نه مبتلا کېدلې، او دغه ښځې به دوی به کوم انساني آبله باندې نه موجه کېدلې، فقط په همدا حیواني باندې به، خصوصا د غوا په آبلې به ډېر مبتلا کېدلې. نو دې ځان سره فکر وکړو چې څه باید وکړم تر څو پورې دغه ښځو لپاره زه یو تداوي یا یو دوا پیدا کړم. دا لاړ د هماغه غواوو نه چې دوی مثلا شیدې لوسلې، د دې لاړ د میغې د زخم د ترشحاتو نه. زخم یو نوع ترشحات ځان سره لري، په اولو کې وینې ځان سره، یعنې کله چې نوی زخم کېږي وینې راوځي، او وروسته مثلا ترشحات کله کله زیړ باندې کېږي، کله کله سپین اوبه غوندې ترشحات لري. نو دا لاړ د همدې د غوا د زخم د ترشح نه استفاده وکړله، او دا یې د یو ماشوم په بازو کې چې په نام د جیمز فیپس په نامه و تزریق کړ. وروسته له څو هفتو یې ولیدل چې دا ماشوم په کومه خاصه مریضي وانخیسته، یعنې کوم وایروس بدن ته نه و داخل شوی، او پوه شو چې مثلا دا کولی شي چې د ښځو ښځې چې مثلا همدغه مریضي باندې اخته سوي اوسي، د دوی د تداوي لپاره استفاده شي. چې دغه د واکسین د کشف اولین داستان و چې همدغه واکسین ذاتي پیدا شو. او نننۍ کې چې موږ تاسو څومره لولو واکسیناتوري یا واکسین، دا واکس په لاتین کې د غوا معنا ورکوي، یعنې د واکس چې د غوا په معنا ده، یعنې دا همغه سرچینه یا سرشروع د همغې د غوا د ترشحاتو نه شروع کېږي. نو ځکه هم د واکسین او واکسیناسیون یا هر څه چې د واکسین په مربوط کېږي، دا یعنې د همغه لومړۍ خپله برخې ته ورته ورګرځي. یعنې موږ تاسو کې څومره واکسه ګورو، واکسین ګورو، دا ټول په معنا د واکسه په معنا د غوا ده. یعنې غوا هم هغه هم د ترشحات نه استفاده کېږي، او د ترشحاتو نه یو نوی واکسین جوړ کړه تر څو پورې چې هغه مرض چې په نوم د آبلې ګوي و له منځه یوسي. چې دا تقریبا د WHO له خوا نه په 1980 کال کې په رسمي توګه سره وپېژندل شو، او دا یو موفق ترینه واکسین په ټول جهان کې و. خب بعد از اینکه مثلا امی در آبله گوی این واکسین دیده شد، بعدها دیگه واکسین های دیگری هم پیدا شدن که دانشمندای دیگری هم در موردش تحقیق کردن، در موردش موادش پیدا کردن، میکروب ها رو پیدا کردن، در هر میکروب اینا دیدن که کدام میکروب به خاطر کدام میکروب باید استفاده شود تا همین سیستم ایمنی را قوی تر بسازه. مثلا واکسین تیتانوس، دیفتری، واکسین های پولیو که اینا دیگه هر کدامش، مثلا تیتانوس در خصوصا گوشت ها می باشه، دیدن که یک مثلا امی هم یک منشأ حیوانی می داشته بود، دید که مثلا امی گوشت که استفاده میشه باید کدام میکروب ما در مقابلش استفاده کنیم، و بعدن دیگه آهسته اتو نبود که از ما اول دیگه امی واکسین تیتانوس که ما شما میبینیم امروز به طفلا و بزنها که استفاده میشه، از اول اینا این رقم نبودن. اینا به شکل داروهای یونانی اگر شما دیده باشین، مثلا چند دارو رو با هم یک جا میکردن تا که استفاده میکردن. بعدا دیگه در اواخر یک 20 سال و 30 سال دیگه اینا به مثلا مایات مقطر و مایات که مثلا محلول باشن، اینا جور شدن و تهیه شدن و بعدا به دسترسی مردم قرار گرفت. در واکسین تیتانوس اینا مثلا دیدن که کدام گوشت باید استفاده نشه، یا مثلا خون کدام حیوان مثلا مرض تیتانوس وجود داشت یا میکروب تیتانوس وجود داشت، اینا رفتن در مقابلش دیدن که کدام میکروب به این فایده داره به خاطر از بین رفتنش، یا به خاطر که مثلا سیستم ایمنی را قوی بسازه، تنبیه بکنه تا که همین واکسینه یا همون میکروب از بین ببره. دیگر هم مثلا واکسین دیفتری یا واکسین پولیو که ما دو نوع واکسین پولیو داریم، یکی خوراکی داریم و یکی زرقی. اینا رو هم اولین واکسین پولیو که مثلا از لحاظ خوراکی و زرقی بود، اولینش زرقی بود که بعدنش باز خوراکی هم پیدا شد، به خاطر که بعضی‌ها اکثرا اطفال با زرقی حساسیت داشتن یا نمیتونستن استفاده کنن، باز به خاطر مقاومت بالاشون باز از واکسین پولیو خوراکی اینا کوشش کردن یک نوعی از خوراکی یا اورال بسازن تا که به مریض کدام مشکل جدی پیش نکنه. نو کله چې موږ ولوستل چې واکسین د غوا د زخم د ترشحات نه وشو، د اولین واکسین هغه و. وروسته نور واکسینونه پیدا شول، نور دانشمندان پاسېدل او نور واکسینونه
تهیه کړل، آماده یې کړل. دوی تحقیق وکړ چې کوم واکسینونه باید د کوم امراض لپاره استفاده شي او کوم واکسینونه کولی شي چې مثلا د بدن د انسان دفاعي سیستم قوي کړي تر څو پورې چې هغه د میکروب له منځه یوسي. چې بعد له دې نه چې دغه واکسین د غوا د زخم د ترشحات نه پیدا شو، وروسته د هغه نه تیتانوس واکسین پیدا شو. تیتانوس هم د حیواناتو له غوښې او یا هم د وینې نه رامنځته کېږي، چې دوی مثلا دانشمندانو تحقیق وکړ چې دغه کومه غوښه مثلا دوی استفاده کوي یا د کومې حیوان وینه مثلا باعث دې کېږي چې تیتانوس میکروب په بدن کې رامنځته کړي. دوی هماغه وینه واخیستله، هماغه یا غوښې نه لږ واخیستله او لږ هم د وینو نه دوی وکتل چې مثلا د دې لپاره موږ باید کوم مواد استفاده کړو، د کوم دوا استفاده کړو تر څو پورې دا له منځه یوسي. اول هغه د مایکروسکوپ لاندې کېښودل تر څو پورې چې ښه مشخص شي چې دا کوم میکروب ځان سره لري. ګورئ هر میکروب چې په بدن کې داخله کېږي دا نمونه ګیري کېږي یا کلچر یې اخیستل کېږي، دا د میکروسکوپ لاندې کېښودل کېږي. میکروسکوپ لاندې معلومیږي، د رنګامیزي کېږي، کتل کېږي چې مثلا دا کوم میکروب ده، آیا هغه بکتریاوې دي چې مثبت ګرام لري او یا هم منفي ګرام لري. کله چې ښه دقیق وکتل شو چې مثلا دا د مثبت مورد ده یا د منفي په مورد ده، نو وروسته د هغې نه بیا دوی ته هغسې دواګانې استفاده کېږي چې دغه میکروب له منځه یوسي. اول چې دوی کار کوي اول دا چې د هغې د میکروب منشأ پیدا کوي، چې یعنې دغه وینه چې مثلا میکروبي ده یا غوښه میکروبي ده، اول دا ګوري چې په دې کې کوم میکروب ده، ځکه میکروبونه خو نومونه لري، مختلف نومونه لري چې دې کې کوم مربوط کېږي، یعنې کوم میکروب د دې په منځ کې داخله شوی ده. وروسته د دې نه چې ښه میکروب په همغې ځای کې معلوم کړه، بیا وروسته د هغې نه دې ته مثلا د هر میکروب له منځه وړلو لپاره مختلفې دواګانې ایښي دي. نو هغه یې څو ځایه یو ځای کړله، بیا یې وکولی شو چې یو واکسین جوړ کړي. نو وروسته د هغې نه تیتانوس واکسین جوړ شو چې هم ښځینه‌و ته او هم ماشومانو ته وشو. بیا پسې دفتري واکسین او یا بل هم د پولیو واکسین، چې پولیو هم دوه ډوله لري، یو یې چې د خوراکي یا د خولې له طریقه ده او بل هم زرقي له طریقه ده، چې دا هم ولیدل شو چې مثلا کوم ماشومان چې دوی فلج کېدله یا کوم لاس او پښه به یې کار نه کول، نو دوی یې وکتل چې دا کوم ماشومان کې رامنځته کېږي، باید کوم کار وکړو تر څو پورې چې د دې لاسونه او پښې حرکات له منځه لاړ نه سي. دوی د مغز نه استفاده وکړه، ځکه دا ټول د بدن حرکات چې دي په مغز باندې ارتباط لري. نو دوی وکتل چې په مغز کې باید کوم حالات موږ وګورو او د مغز لپاره یې واکسینونه برابر کړل، چې باید کوم واکسین موږ برابر کړو تر څو پورې د پولیو یا هماغه میکروب د پولیو ونه شي کړلی بدن ته داخل شي او په بدن باندې مداخله او حمله وکړي. نو اولین واکسین چې د ابلیګوي په نامه باندې و، وروستنی واکسین تیتانوس، دفتري او همداسې پولیو، او همداسې نور واکسینونه رامنځته شول چې تقریبا آخري واکسین چې تر ننه پورې پیدا شوی کورونا یا کوویډ 19 چې ورته وایي، دغه آخري واکسین ده چې تر اوسه پورې کشف شوی ده. خب در مورد که تاریخچه واکسین چی اهمیت داره. خب پیش از اینکه تاریخچه واکسین براتون تشریح بکنم، در مورد عکسی که شما میبینین، ببینین اینجا یک دانه طفلکی که آبلی موادی با آبلیگوی شدن. وقتی که اینا مثلا موادی با آبلیگوی می شدن، این قسم یک حالت در بدنشان رخ میداد، یعنی دانگکای سفید سفید در تمام بدنشان پیدا می شد و قسمی که ببینید تمام رویشان، تمام بدنشان گرفته می شد. امی حالت به نام آبلیگویت می شدن که ای امروی خود تب شدید می داشت، چون میکروب حمله ور شده بود، میکروب داخل بدنشان شده بود، تب شدید، خارش شدید دمای خود داشت و همچنان بسیار یک وضعیت ناخوشایند. چون ببینید وقتی که خودتان خوب دقیق ببینین، بسیار یک وضعیت ناخوشایند است، انسان بسیار یک حالت خراب می داشته باشه با این رقم حالتی که مثلا این طفلک داره. ببینید تمام روی تا لباش، چشماش بیخی که معلوم نمیشه، با این رقم وضعیت. اینی دیگه می مرض آبلیگوی بود که رقم تمام زنایی که مثلا گوارا می دوشیدن، این رقم یک مشکل امرای خود می داشته بودن. دغه عکس یا انځور چې تاسو ته ښکاري په دې کې که تاسو متوجه اوسئ، دلته یو ماشوم ده چې په خپل بدن کې مکملا دانې دانې ده، یعنی هغه دانې چې په خپل منځ کې ریم یا هم اوبه قی چې موږ ورته وایي، نو هغه په د دننه د دې کې و. هغه ښځې به چې دوی به غواوې لوسلې، نو همداسې یو حالت به یې درلود. د دې په څنګ کې چې دوی یو ډېر بد حالت د بدني درلودل، ټول ځانونه یې د بخاراتو نه د دانو نه ډک و، په څنګ کې تبه شدیده، ځکه یو میکروب حمله ور سوی و د دوی په بدن کې، تبه به وه، خارش یې درلودل او ډېر یو بد حالت یې د په بدن کې درلود. نو دغې ته د همدغه مرض چې د غواوو د همدا د لوسلو په وخت کې دوی ته پیدا کېده، نو دغه رقم یو حالت به دوی درلودل. خب این که ما و شما در مورد تاریخچه واکسیناتوری خواندیم، این چی اهمیت داره؟
اولی که بر ما نشان میده که واکسن چقدر موثر است، یعنی چقدر واکسن در برابر یک مرض تاثیر میگذاره، در برابر یک میکروب، در برابر یک ویروس چقدر تاثیرات خود داره. دوما اعتماد مردم افزایش میده. وقتی به یک نفر ما و شما پیش ما واکسن میکنیم برشان میگیم که مادر جان یا هر کسی که مثلا کلان باشه، شما بخواد وقتی که واکسن بگیرین شما از این مرض در امن هستید یا در این میکروب نمیتونه در بدنتون داخل شوه. اگر داخل شوه هم این مرض زیاتر پیش از که شما رو به کدام مشکل جدی روبرو بکنه، این مرض از بین میره و به شما کدام مشکل پیدا نمیکنه. این باعث میشه که اعتماد مردم بیشتر شوه و باعث شوه که یعنی همگی دستجمعی شوه، یعنی همگی بیاین واکسن بکنن. و اگر یک قسم که ما مثلا به یک نفر نمیگیم در مورد اهمیتش، نمیگیم که مثلا چی فایده ها داره، چی نواقص در نواقص که البته نداره، چی عوارض در مقابلش مثلا بعضی کسان جام در بعض بدن انسان پیدا میشه، در مورد تمامش معلومات بدیم، طبعا که همگی بالای همین واکسن ها اعتماد میکنه و اینا به دل خوش و دل آرام میتونه به اطفال خود یا کسایی که مثلا به واکسن ضرورت دارن اینها را بیارن و واکسن بشن تطبیق شود. دومین اهمیت تاریخچه واکسیناتوری بود که اعتماد مردم زیادتر میکرد. و سومی که انگیزه بر خاطر ادامه واکسیناسیون ایجاد میکنه. اگر این رقم ما به یک نفر نمیگیم که مثلا واکسن چی عوارض برای خود داره، ما برش اصلا معلومات نمیدیم. او خانمی که یا او نفری که خانه میره میبینه که طفلش مثلا بسیار حالت وخیم داره، حالت خراب داره، تب داره، ما برش نمیگیم که مثلا عوارض شایع کدام است، عوارض نادر کدام است، یعنی در کدام حالت اینا باید پس دوباره بر ما مراجعه بکنه. ما برش نمیگیم. اینا وقتی که خانه میرن اصلا اینا متوجه نمیشن، میبینن که طفلشان بسیار یک حالت وخیم خراب به خود میگیره. باز که اینا دلشان هم نمیکنه که به دیگران هم وقتی یک نفر مثلا امروز خود در خانه ما و شما میره است، یک نفر میمان میاد، یک نفر از اطراف میاد، برش معلومات نمیداشته باشه، باش میگه گمش کو هیچ واکسن نکوتیر از واکسن طفلک بسیار به شدت مریض شده بود. پس همین است که من بر شما که میگم که درس بخوانین، در موردش تحقیق بکنین، معلومات بگیرین. به خاطر همین است که فردا شما باید مردم تشویق کنین، انگیزه بهشون بدین که اینا تمام طفلای خود واکسن بکنن تا در از امراض مختلف و امراضی که مثلا خطرناک هستن اینا در امن باشن. اینکه مثلا شما درس نمیخوانین یا تحلیل و تحقیق درست نمیکنین، باز اینی باعث میشه که نه تنها خودتان درست نمیتونین از این وظیفه درست استفاده بکنین، دیگرها هم دلشان زده میشه و دیگه باعث میشه که امی پروسه واکسیناتوری متوقف شه و اصلا کار نکنه. به خاطر که دیگه هر کس دل سرد میشه، چون باید ما و شما آنقدر فهمیده باشیم که وقتی یک خانم یا یک نفر بر ما به خاطر واکسن میه، برشان بفهمونیم که مادر جان یا هر مریضی که هست، برش بفهمونیم که مادر جان اینی واکسنی که بر طفلت انجام میتم یا به خودت انجام میتم اینی فواید داره و شاید کم عوارض هم خود داشته باشه، مثلا خارش و کم درد و بیخوابی و اینا هم خود می داشته باشه، ولی عوارض نادر هم برش میگیم که اگر مثلا حساسیت بسیار شدید شد، تب بسیار شدت رسید، تو باید دوباره بر ما بیایی و تا ما بتونم دوباره تداوی را بر آغاز بکنم. باز در این صورت اون انگیزه هم به خاطر ادامه واکسیناسیون پیدا میشه و همچنان به مادرها هم یک تشویق و ترغیب میشه و همچنان مادرها هم از اینکه سرگردان شد که ولادت طفل میرقم شد، سردرد شد، جان درد شد، خارشات برش پیدا شد، تب برش پیدا شد، یا مثلا چی رقم کنم کدام دوا استفاده کنم. طفل از ما نمیتونیم باش دوزای مثلا دوا استفاده کنیم که ما با کلان سالا استفاده میکنیم. باش میگیم مادر جان اگر تب داشتن یا مثلا اگر درد شدید داشتن، تو باید کدام دوا استفاده کنی که در مورد دواهاش ما همچنان معلومات می‌داشته باشیم. مثال ساده اینجا به شما گفته که در گذشته یک بیماری میتونست هزاران نفر از بین ببره، اما امروز با یک واکسن ساده قابل پیشگیری است. ببین با می مرض آبله گوی شاید چقدر به نظر خودتون پیش از اینکه مثلا ادوارد جنر وارد مرحله ساخت واکسن شود، چقدر خانم‌ها شاید از بین رفته باشن، شاید از هزار هم بیشتر از بین رفته باشن، ولی امروزه با یک واکسن تمام امراض، تمام بیماری ها قابل پیشگیری است. من تاسو د تاریخچې په مورد لوستل چې واکسین د کوم وخت نه شروع سوی، چا اولین واکسین جوړ کړ، وروسته کوم واکسینونه رامنځته شول. نو بل درس مو په مورد چې د واکسین تاریخچې خپله څه اهمیت لري. دا درې اهمیتونه لري. یو دا چې موږ ته ښایي چې واکسین څومره مؤثره ده، څومره تاثیر کوي د بکتریا په مقابل کې، د ویروس په مقابل کې، د میکروبونو په مقابل کې څومره تاثیرات خپل ښیي. څومره کولی شي چې مثلا دوی دفاعي سیستم د بدن فعال کړي، او دفاعي سیستم چې کله فعال شي څومره کولی شي چې مثلا هغه میکروب له منځه یوسي، او میکروب چې له منځه یوړ د څومره انسانانو، د میلیونونو انسانانو بدن ځان ساتي، د مرګ نه دوی ژغوري، د زیاترو خطرناکو امراضو نه دوی ساتي. دوهم دا چې د خلکو اعتماد ډیریږي، او دریم دا چې د واکسیناسیون د پروسې لپاره یو
انګیزه کېږي تر څو پورې چې دا نور هم دوامداره شي او نور هم خلک کوشش وکړي چې خپل ماشومان واکسین ته راولي، واکسین یې کړي او د واکسین په مورد دوی هم معلومات ترلاسه کړي. وګورئ زه تاسو ته په ډېر ساده مثالونو درته غواړم دغه موضوع مفصلا تشریح کړم. نن کې یو نفر مثلا یو واکسیناتوره چې تاسو هم شامل دی هغې کېږئ د واکسینونو په مورد مکمل معلومات ولري، د فوایدو په مورد یې عوارض هم چې 2 نوع عوارض لري، یا عوارض هغه عوارض دي چې شایع دي یعنې معمولي دي، ماشوم ته یې هم کې کوو که غټانو ته یې هم کوو، ځینې عوارض ځان سره پیدا کوي لکه مثلا درد، لږ بېخوبي، لږ شاید خارش مهال ساحه ولري. یو معمولي عوارض دي او یو هم خطرناکه دي چې نادره موږ ورته ویلی شو. نو دغه واکسیناتوران مثلا هم دا وپوهېږي، هم یې فایده وپوهېږي، هم یې عوارض پوه شي چې مثلا کوم نوع عوارض خطرناکه دي، کومې عوارض شایع او معمولي دي. دغه کې مثلا یو واکسیناتوره پوه شي کله یو ماشوم مثلا مور یا خپل ماشوم راولي دې ته ورته وایي چې دا ماشوم مې نوی پیدا شوی، یا مثلا د دغومره میاشتو ته یا دغه واکسین مې ورته کړی، نور واکسینونه یې ورته وکړه. نو دغه واکسیناتوره یا واکسیناتور دغه مور ته تشریح ورکړي چې مور جانې دغه واکسین زه تاته دغه ماشوم ته چې استفاده کوم د دغه امراض لپاره استفاده کېږي او دغه ځان سره دغه عوارض لري. کوشش وکړه چې مثلا بعضو کې سوړ کمپرس استفاده کړي او بعضې کې ګرم کمپرس استفاده کړي تر څو پورې لږ درد یا لږ ارامتیا پیدا کړي، یا هم کومې دواګانې باید دې ته استفاده شي چې د درد لږ ارامه کړي یا مثلا تبه یې لږه کمه کړي. نو دغه نفر چې کله هغه مور ته تشریح ورکوي، هغه مور هم پوهېږي چې ښه دغه زه پرې پوه شولم که مې ماشوم دغه مشکل ودرلودل باید دا کار وکړم، او یا که دغه عوارض ځان سره ودرلودل خیر هېڅ پروا نه کوي، یوه شپه 2 شپې حتی تر 3 شپې پورې هم ځینې واکسینونه درد خپل لري یا مثلا تبه خپله لري. نو هغه مور پوهېږي چې دغه عوارض دي، دغه خطرناکه ده، او که پوه شي چې مثلا دا خطرناکه ده بېرته تا ته راځي، رجعت درته کوي، درته وایي چې مثلا زما ماشوم دا ډېر مثلا تبه یې ډېره شدیده ده، ته حتی ځینې ورته وایي چې اور ترې بادېږي. نو بیا ته کولی شي چې بیرته یې سر نه تداوي ورته شروع کړي، دواګانې حتی بعضاً کې خپله دې ونه شو کولی، بیا دا کولی شي چې د اطفالو بخش ته راجع کړي تر څو پورې چې هغه یې تداوي باندې پوه شي. خو که چېرې مثلا یو داسې واکسیناتوره وي چې فقط هماغه واکسین ورته کوي، نور هېڅ هم مور ته نه وایي، او مور هم داسې یو مور وي چې مثلا د لرې ولایاتو نه راغلي یا د کومې لرې ساحې نه راغلي، نو چې ګوري مثلا کور ته راځي خپل د ماشوم حالت ګوري چې ډېر نارامه وي، ډېر حالت یې خرابه وي، نو هغه طبعا کله چې یو بل نفر سره مخامخ کېږي نو هغې ته ورته وایي چې ګورې چې اصلا واکسین ونه کوئ، ماشومان مو ډېر په بد حالت کې کېږي. نو د همدې لپاره زه تاسو ته همیشه تاکید کوم، همیشه درته وایم چې هر څه چې تاسو وایئ فرق نه کوي، واکسیناتوري وي، طب کوم بخش وي، هره برخه چې وي د هغې په مورد نه تنها د استاد درسونه، تاسو باید تحلیل وکړئ، تحقیق وکړئ چې دغه مثلا د کوم په مورد کوم لغت چې تاسو نه پوهېږئ باید انټرنټ نننۍ ورځ یا نننۍ نسل چې زه وینم هېڅوک هم داسې نه دي چې د انټرنټ له ساحې نه دوی لرې اوسي. تاسو کولی شئ لغتونه مثلا په ګوګل کې، کروم کې، او بل دا چې د مصنوعي هوشونو کې تاسو وګورئ، معلومات ترلاسه کړئ. نو داسې کورکورانه هېڅ وخت هم مه ځئ، ځکه دلته یې وګورئ هغه واکسیناتوره چې ټول معلومات یو مور ته ورکوي، فرق ډېر د طریقې پورې چې اصلا نه ورته وایي. اول خو باید زده کېږي چې هغه مور پوه نه شي، سرګردانه به وي چې زه به اوس د دې ماشوم سره رقم کوم، څه به ورته کوم، کومه دوا ورکوم. نو هغه د مور بېچاره ټول عمر یې په خستګي ده، یا 9 میاشتې ماشوم یې چې په نس کې څومره دردونه، څومره سختیانې پکې تېرې کړي، هغه یوه شپه نور هم چې مثلا مور غواړي چې لږ ارامه اوسي، راحته اوسي، هغه هم تاسو پرې خرابوئ. نو مور ته هغه واکسیناتوره نیسي مثلا ښه پوه اوسي، مور ته وایي چې مور جانې که مثلا دغه مشکل ډېر پیدا کوي، یا دم درد یې و یا تبه یې وه، نو کولی شي چې دغه دوا ورکوي، دوز هم ورته برابر کړي، یا مثلا نسخه کې ورته ولیکي. بیا موږ تاسو په بل درس کې انشاءالله وایو چې کومې دواګانې باید موږ تاسو استفاده کړو، که هغه مثلا پاراسټامول ده، که بروفین ده، که هره دوا موږ استفاده کوو، د ماشومانو دوز فرق لري او باید موږ ورته مشخص کړو چې څومره دوز باید دې ته ورکول سي. نو نه تنها مثلا هغه واکسیناتورانې چې درس یې ویلي، نه تنها دا د مور زړه راحتوي، پوه کوي مثلا دغه مشکلات دي، دغه عوارض دي، دغه دغه دي، دغه دواګانې ورته استفاده کړه. باید د دې کېږي چې دغه مور مثلا بله ورځ یو اجتماع یا ټولنه کې ناسته وي، نو ووایي چې نه باید حتما تاسو خپل ماشومان بوځئ واکسین ته، تر څو د ما ماشوم ډېر ارامه دی، ما ماشوم ډېر راحته ده، نو تاسو هم کولی شئ چې لاړ شئ خپل ماشومان وبوځئ. نو دغه باید د دې کېږي چې د واکسیناتوري مرحله یا پروګرام نور هم ترقي وکړي، پیشرفت وکړي. او که مثلا یو واکسیناتوره درس یې اصلا صحیح نه ویلی، فقط عملي برخه کې، هغه عملي برخه کې مقصد تزریقات او د خولې له طریقې نه ورکوي، نو هغه بیا یو خو مور بیچاره په تکلیفوي، اولاد هم په تکلیفوي، د ماشوم ته چې موږ تاسو واکسین کوو دا هم په تکلیف، موږ نه یې ورته ویل چې کوم درد لپاره استفاده کوم تبې لپاره استفاده کړه. نو
نه تنها د مور زړه مور تور کړ، هغه مور چې بله ورځ بلې ټولنې یا بل اجتماع کې کیني، هغه ورته وایي چې ګوره چې ماشوم د یو نسي واکسین ته اصلا فایده نه کوي، ماشوم د نورم نارامه کېږي، نورم د ما ماشوم ټوله شپه ژړله، ټوله شپه یې درد تېر کړی. نو زه چې در باندې ډېر تاکید کوم چې تاسو باید درس ووایئ، دا کوم متنونه چې زه تاسو ته په سلاید کې ځای په ځای کړي دي، تاسو دا دقیق ولولئ، ګرچې شاید ډېر کم وسي، مګم یو جامع معلومات دي تاسو لپاره، او کولی شئ د دې نه نور هم معلومات تاسو پیدا کړئ په انټرنټو کې، او باید صحیح دقیق یې زده کړئ. دلته تاسو ته یو ساده مثال لیږده. مخکې یو ساده مریضي به کولی شو چې د زرو نفرو ځان یعنې مړه یې کړي سره، مګم نن په یو واکسین باندې کېږي چې د پیشګیري وکړي او باعث د دې نه شي چې مثلا د خلکو ځانونه په خطر کې مواجه سي. لکه مثلا همدغه پابلیک وي چې دا یو مرض و، وګورئ مخکې له دې نه چې مثلا ادوارډ جنر دغه واکسین د دې لپاره پیدا کړی و، د دې نه مخکې به څومره ښځې یعنې د زرو نه به هم اوښتې وي چې څومره ښځو به خپل ځانونه له لاسه ورکړي. مګم نن وګورئ په هماغه واکسین یا مثلا تیتانوس یا دفتري یا مثلا دا نور واکسینونه، د سینه بغل واکسینونه، د کورونا واکسینونه یا هم دا نور واکسینونه، ګورئ په یو واکسین باندې هغه ټول امراضونه یا کوم خطرناکي امراضونه چې هغه ټول قابل د تداوي دي یا پیشګیري کېږي، او یا هم باعث دې کېږي چې دفاعي سیستم پرې پوه شي او تر څو اجازه ورنه کړي تر څو هغه میکروب بدن ته داخله شي. نو نن موږ تاسو د تاریخچې په مورد معلومات ولوستل چې واکسین د کوم ځای نه شروع سو، څه رقم شروع سو، څوک د دې په راس کې وو، او وروسته کوم واکسینونه پیدا شول چې اول د ابلیګوي واکسینونه وو، بیا تیتانوس شو، پسې دفتري او پسې پولیو شو، او دا چې مثلا تاریخچه د واکسین موږ ولوستله د دې اهمیت. ما امروز در مورد تاریخچه کمال واکسینی که خود واکسین از کدام کلمه گرفته شده، چرا این به نام واکسین نامیده شده، در موردی فهمیدیم اولین واکسین در جهان کدام واکسین بود که واکسین ابلیگوی بود توسط ادوارد جنر در سال 1996 و چگونه ای تانست که مثلا یک همین واکسین ابلیگوی را به وجود بیاره، و همچنان در مورد واکسین های بعدی که کدام واکسین ها مثلا تیتانوس و دیفتری و پولیو به وجود آمد، و سومین موضوع ما در موردی که خود تاریخچه واکسینات که ما خواندیم چه اهمیت در واکسینات داره. خب این بود درس امروز ما. کسی اگر